د اوداسه مستحبات چې دي هغه شپږ دي. البته د اوداسه مستحبات په تعداد کې نه راځي، یعنی دومره زیات دي یوازې د شپږ نه دي کوم چې اوس ذکر کیږي. مستحب نیک کار او ښه کار ته ویل کیږي چې کله په اوداسه کې د فرضیاتو وروسته د سنتو او د مستحباتو رعایت وسولو نو بیا د اودس په ښه توګه سره کیږي او د اودس یې کامل اودس بلل کیږي چې ورسره الله پاک پر دغه مستحباتو باندې ثوابونه هم ورکوي. اول مستحب د اوداسه نیت کول دي. د اوداسه نیت په مختلفو الفاظو سره صحیح کیږي. مثلا نیت کوم د اوداسه چې پاک سم او لمونځ راته راواسي، او یا داسې نیت مې دی د اوداسه چې پاک سم لپاره د لمانځه، او یا داسې نور. دوهم مستحب د اوداسه چې دی پر لپسې والی دی، یعنی اندامونه د اوداسه پر لپسې پریولل، یعنی پیوستې منزل دا مستحب عمل دی. باید د اندامو د پریوللو په منځ کې چې کوم بل کار ونسی. دریم مستحب د اوداسه چې دی شروع کول دی په راسته اندام سره، یعنی د اوداسه د پریوللو په اندامو کې په راسته اندام سره شروع کول مستحب عمل دی. په هر ښه کار کې له راسته طرف څخه شروع کول دا سنت کار دی. څلورم مستحب د اوداسه چې دی ساتنه د ترتیب د په شروع کولو سره، لکه څنګه چې قرآن کریم کې یادونه شوې ده، لکه څنګه چې د سورة مائده په 6 نمبر آیت کې الله پاک د اوداسه اړوند یو ځلې مخ ذکر کړی دی، بیا یې لاسونه ذکر کړي دي، بیا یې د سر مسحه ذکر کړې ده، بیا یې د پښو پریولل ذکر کړي. نو په دغه ترتیب سره فرض اندامونه پریولل مستحب دي. راجح قول دا دی چې دا ترتیب سنت دی. پنځم مستحب د اوداسه چې دی کښېباسل دي د ټول سر په مسح سره، یعنی داسې د سر د څلورمې برخې مسح کول خو فرض دی، هغه بحث مخکې تیر شوی دی، او د ټول سر مسح کول بیا دا سنت دی. شپږم مستحب د اوداسه چې دی د غاړې مسح ده په 9 اوبو سره. د غوږو مسح خو سنت ده، او یو کار هم پکې سنت دی، هغه دا چې نوې اوبه به نه راخلي بلکې هغه د سر په اوبو به یې کوي، او د غاړې مسح بیا په 9 اوبو سره دا بیا مستحب ده. نفس مسح د غاړې خو سنت ده.